سوالګر یم جانان د دیدن خیر ټوله ومه کچکول مې دی نیولې په تور تور شپو یاره درته پورې راځمه کچکول مې دی نیولې ماشوم غوندې ژړې شم او تا ډېر ډېر یادومه جانانه مروره د کالي خاورې ستاسو زه په غاړه ګرځومه جانانه مروره تصویر او تحفې دواړه دي په اور زه سوځومه تا داسې هېرومه قسم مې یاره کړی چې تا نور نه پېژنمه تا داسې هېرومه زموږ ستړي قسمتونه او دا ستړي ستړي لارې یوه مو نه دوې کېږي موږ ګډې وډې کړي په لوی لاس خپل د ژوند چارې یوه مو نه دوه کېږي د سپین کاغذ پر مخ به تور قلم داسې لیکلي تر مرګه پورې ستایم جار ستا په رقم دې ما ډېر خلک ازمویلي تر مرګه پورې ستایم د تور سترګو جنګو خو ما زړه ورپکښې بایلی دا څه په سات راوسوم کم یاد چې مې ساتئ پټ ما هغه ورپکښې بایلی دا څه په سات راوسوم تر ډېرو راته ګران یې زه قسم خورم په ایمان ای زما د سترګو توره ته مې د ژوند د خوشحالۍ هر یو ارمان یې ای زما د سترګو توره قدر دلته د پیسو او د دولت کې دی عالمه لاسونه مې خالي وه نیستی زما کسر و چې له یاره بېلېدمه لاسونه مې خالي وه شیرین وخت مې ضایع کړلو په تا باندې بې ځایه زه څومره وم ناپوه ملګرې مې د ژوند نه سولې و یاره در پایه زه څومره وم ناپوه تابوت والا خفه دی چې تابوت مې نه خرڅېږي د چا کیسه کې نه دی یو ورور به اسراف کړي بل ماښام وږی بېدېږي د چا کیسه کې نه دی خپلوان مې کپر دي او که جهان مې سي خلاف میوند باچا بستایم مردان لري خبره که پیران مې سي خلاف میوند باچا بستایم خوبونه مې لیدلي جنازه مې خپله وکړه ملا مانا یې راکه زه ناست یم په مسجد کې فاتحه مې خپله وکړه ملا مانا یې راکه اشر را باندې کړی دي زما نه تر خپلوانو چا خرڅ او چا خیرات کړم خویونه یې کټ مټ دي د تربرو او د لیوانو چا خرڅ او چا خیرات کړم پوښتنه د یوسف د زلیخا څه ورڅه وکړه چې څومره پرې مینه تحال د مجنون یاره د لیلا څه ورڅه وکړه چې څومره پرې مینه د عشق د بازار لارې مې ټول زړه ته تللي دي زه څو ځایه مین یم دوامه مې لاسونه پر غبرګ نیولي دي زه څو ځایه مین یم هنداره سیمایوسه چې ور وګورې جانانه په حسن زوروره راغلی نندارې ته دې ډېر خلک دي قربانه په حسن زوروره دا ښکلي علامت څه بې رحمته بکه ده په زړه سوری سوری سوم د ناز چې ځای مې نستم ځکه ټوله راته سره ده په زړه سوری سوری سوم د غم مکتب کې ناست یمه کتاب د مینې وایم نادان یمه که نه یم
کلونه انتظار دی زه حساب د مینې وایم نادانه یم که نه یم ګنډلو ته مې درکې تا کړه ستنه پکښې ماته زخمي زړه ته مې ګوره پټې پر لګومه سي زخمونه راسه پاته زخمي زړه ته مې ګوره د ځینو تنګ نظرو خو پیرزو را باندې نه یې قربان جسم لاله یم چې پر سر مو ګرځول هم د هغو را باندې نه یې قربان جسم لاله یم دې ډمه زمانه کې تر پیسو خلق جاریږي یارانه دې ماران دې مطلب چې پوره سي درنه ځي او بیا بیلیږي یارانه دې ماران دي د غټو غټو سترګو او رنجو خبرې مکړه اخر به لیونی سم د حسن په بازار کې د ښایستو خبرې مکړه اخر به لیونی سم زما چې سترخوان ډکو او تر ما چې جارېدله هغه یاران مې څه سوه هغه یاغې مرغان ورانه ولاړه والوتله هغه یاران مې څه سوه یو ښکلی مې بایللی چې هغه بیرته زما سي ملنګه دعا وکړه ودا قسمت راویټ سي او خپه بخ مې په خلاصې ملنګه دعا وکړه لالیه څنګه ولاړه تا د نور په رضا عرفان باچا دې هېر کړي په زړه کې یې ساتلې دي ګیلې لرې له تا عرفان باچا دې هېر کړي چې هېر دې اسماعیل او ابراهیم کمالمه دا ډېره ناممکنه یا بستاسې ناز و بل چاته قربانه ورکومه دا ډېره ناممکنه یسیر خان ډېر ښه ځوان دی یادوم به یې مدام صفت به یې کومه حسین په زړه خوږمن دی له در نسو ارام صفت به یې کومه شاهد الله همت خلقو بیخي دی ګل انسان په زړه کې مې اوسېږي په شاهنامه یادېږي هر محفل کې دغه ځوان په زړه کې مې اوسېږي د دواړو ملګري دا ډېر په نره او صفا راحل حاجي جشاد وي حاجی ساحل پال په هر وخت کې ملګرتیا راحل حاجی جشاد وي په اواز سره د نذیر احمد کامیاب شاعر میوند باچا ډیجیټل حسن یار سټوډیو